الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم. قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د دنیا یهود او عیسایان او غیر مسلمین د اسلام او د دین مخالفین د ورلد او د دنیا په سطح باندې هر 2-3 کال کې هغه خپل تجزیاتی رپورټ او کانفرنس کې په دې باندې غور کی چې په دنیا کې د اسلام په ضد د اسلام د ختمولو لپاره کم اقدامات موږ کړي دي، په کم ملک کې په کم انداز باندې زموږ واردات کامیاب کیږي، په کم ملک کې په کم انداز باندې مسلمانان دست و گریبان کیږي، په کم انداز باندې کومه طریقه به وي چې مسلمانان د دین او اسلام څخه محروم کو، خپل کفر او خپل گرفت کې راول. د اسلامی ممالکو خصوصا د پاکستان په حواله یهود او د اسلام دشمنان هغه دې نتیجې ته رسېدلی دي چې په پاکستان کې خصوصا په اسلامی ملکو کې او پاکستان کې درڅو پورې چې علما او د عوامو په مابین کې درار نه راغلی، اختلاف نه راغلی، د عوامو په نظر مې علما ذلیله کړي نه تر هغه وخت پورې موږ هغه خپل دوایی، هغه خپل ډوز، هغه خپل خوراک د کفر او د ارتداد مسلمانانو باندې هغه خپل راج نسو کولی. مسلمان د اسلام څخه بیګانه در هغه وخت نسو کولی چې علما مې په دوی کې بدنامه کړي نه، علما مې په دوی کې ذلیله کړي نه، د علماو کردار کشي مې نه کړې تر هغه وخت پورې زموږ فارموله کامیابه کېدی نشي. دویمه فارموله د دوی دا ده چې موږ ته د اسلام د ترقی دپاره هغه بنیادی شی علما او دینی مدارس دي. دریم د اسلام د دین او د ترقی دپاره بنیادی شی هغه د دین دعوت او تبلیغ دی چې در څو پورې مې مسجد، مدرسه، عالم او د دین داعی او تبلیغ دا ختم کړي نه تر هغه وخت پورې په پاکستان کې او په هر ملک کې زموږ راج د هغه وخت نشي راتللی. موږ هغه خپل کفري نظام په دوی نسو نافظولی، هغه کفري ماحول، غلط پدر مادر آزاد ماحول په دوی باندې نسو لاګو کولی چې در څو پورې مې خصوصا علما بدنامه کړي نه، علما مې ذلیله کړي نه، دینی مدارس باندې مې د دهشتګردۍ د دینی مدارس مې بند کړي نه، دینی مدارس وجود می ختم کړی نه، د دینی مدارس کردار می ختم کړی نه، دینی مدارس می آزاد کړی نه، په دینی مدارس می د کالج او یونیورسيټي غوندي آزاد ماحول نه راوستلی، په دې گرفت کې نه راوستلی، دینی مدارس می په خپل قابو کې نه راوستلی تر هغه وخت پورې زموږ فارموله، زموږ نظام، زموږ مزاج، زموږ ماحول، زموږ آزاد ماحول، زموږ نظریه او عقیده چې در څو پورې عالم دین او مدرسه موجودی موږ په دوی باندې نسو لاګو کولی. لیکن مسلمانانو ته دا وایي چې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا. الله تعالی وایي په مؤمنانو مې یو احسان کړی دا دی چې په دوی کې مې یو رسول پیغمبر واستوي. د پیغمبر کار بسو د پیغمبر کارو یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه وان كانوا من قبل لفی ضلال مبین. الله رب العالمین وی اما چې احسان کړی دی په هغه کې یو احسان دی چې تاسو ته معلم رسول در کړی دی چې خلکو ته تاسو ته تعلیم درکړي. یتلو علیهم آیاته د الله آیاتونه به په دوی باندې تلاوت کوي، ویزکیهم د دوی باطنی او ظاهری تزکیه به کوي، د
کفر او د شرک او د ارتداد د غلط نظریاتو اصلاح به پیغمبر به کوي او ويعلمهم الكتاب قرآن به دوی ته ورشي والحکمه د قرآن تفسیر او د قرآن معانی به ورشي وان كانوا من قبل لفي ضلال مبین اگر چې دا خلک مخکې په ګمراهي کې وو چې پیغمبر معلم مې ورته راواستوي الله وی دا زما د طرفه په دوی باندې احسان دی ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي بعثت معلما الله رب العالمین زه تعلیم ورکوونکی زه معلم او استاد استولی یم د استاد او د معلم ډیر کردار دی په معاشره کې په دې وجه باندې علما د نبی علیه السلام دا زموږ ایمان و یقین دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام بعد علما د پیغمبر کردار پوره کوي او علما تاسو ته معلومه ده چې جوړیږي په دینی مدرسو کې په دینی مدارسو کې علما جوړیږي دغه علما بیا هغه راهنمایي د امت کې کومه راهنمایي چې به پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوله او د امت هغه بهترین طبقه د مدارسو دغه علما دي حضرت عثمان رضی الله عنه روایت دی هغه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پتاس کې بهترین هغه څوک دی چې قرآن زده کړي د ټولو سم معزز او قابل احترام د ټول معاشري کې د عزت وړ هغه خلک دي چې د الله کلام قرآن زده کړي او بیا د هغه معانی او مطالب قرآن بیا خلکو ته ورشي پیغمبر وی دا عزت وړ خلک دي او موږ معاشرې ته راسه موږ خو وایي پلانی سړی ډېر هوښیار دی ولی یو زوی انجینیر سو یو زوی پروفیسر سو کالج یونیورسټي کې دی یو زوی پایلټ سو یو زوی ډاکټر سو دا موږ کمال بولو حالانکه الله رب العالمین د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم پتاس کې د عزت وړ د احترام وړ د مرتبه وړ د الله په نظر باندې د الله په نیز باندې د ټولو څخه قابل القدر انسان هغه دی چې د الله قرآن علم زده کوي او بیا خلکو ته ورشي الله رب العالمین دې د علماو او د دینی مدارسو قدردانی موږ ته نصیب کړي افسوس خدا دی چې زموږ حکومتونه نن د بهار په وینا باندې د مدارسو کردار کوشي کوي د علماو کردار کوشي کوي الله دې زموږ د حکومتو ته د سیول او فوجي او عسکري ادارو ته الله رب العالمین هدایت وکړي چې دغه دینی مدارس چې د الله یو عظیم نعمت دی په الله مې د قسم چې د داسې بهترین نعمت دی چې د الله عذاب د دې په وجه باندې نه راځي او دین د دوی په وجه باندې الله ژوندی کړی دی نو الله رب العالمین د زموږ حکومتو ته د علما او د دینی مدارسو خدمت کول او د دې قدردانی ور نصیب کړي یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي حضرت انس روایت دی قال ان لله اهلین من الناس حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په خلکو کې د الله څخه خاص مخلوق دی الله ته نږدې قالوا من هم یا رسول الله صحابه پوښتنه وکړه یا رسول الله د الله مخصوص الله ته نږدې قدر هو شخصیات څوک دي قال نبی علیہ السلام فرمایل اهل القرآن هم اهل الله وخاصته د قرآن حافظان او عالمان د قرآن قاریان د قرآن حافظان د قرآن عالمان دا د الله خاص خلق دي الله باندې خاص ګران یو روایت کی حدیث کی راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي حملۃ القرآن اولیاء الله د قرآن عاملین د قرآن علماء او حفاظ دا د الله اولیاء دي فمن والاهم فقد والا الله ومن عاداهم فقد عاد الله څوک چې د دوی سره مینه لري محبت لري دا په حقیقت کې د الله سره مینه لري څوک چې د دوی سره دشمنی کوي دا په حقیقت کې د الله سره دشمنی کوي یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام وایي د اهل الله د قرآن او د علماء احترام د دوی اکرام د دوی عزت د دوی خدمت رسول الله وایي دی لکه زما اکرام او عزت او خدمت شي دی وکړي حدیث کې پیغمبر علیه السلام اکرموا حملة القرآن فمن اکرمهم فقد اکرمنی د دې حمل عاملین قرآن د دې اکرام پیغمبر وکړي چا چې د دوی عزت او احترام او خدمت وکړي رسول الله ویل کزما خدمت چوک او بلدا دینی مدرسې دا په معاشره بوج نه دي دا په معاشره کې د قرآن تعلیم عامي دا په معاشره کې انسانیت عامي دا په معاشره کې حیا او پرده او په معاشره کې دین او منځ او عبادت د الله کورونه په دوی آباد او د الله عذاب د دوی په وجه باندې الله رکاو کړی دي چې علما حفاظ او دینی اشخاص وي بیا به د الله عذاب ناراضي حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا کثرت ذنوب العباد تستغفر الملائکه لغضب الرب
واذا نظر الى حمله القران تملا رزن. الله رب العالمین چې کله د انسانانو ګناهونه زیات سي الله رب العالمین په غصه او فرشتي چې د الله غصه محسوسه کې قهر او غصه محسوسه کې نو بیا هغه استغفار و استغفر الله استغفر الله د الله. واذا نظر الى حمله القران الله رب العالمین چې کله د قران عالمان د قران وکیلان د قران جسټس مدرسین د قران ازادي ورکړي د قران مدارس ته وګوري الله رب العالمین عذاب اراده کوي چې مزید ایمان پاتې دی کیا علماء د مدارس د معاشره باندې الله د رحمت دشمنانو ته آزادی ورکړي او د ایمان د اسلام پرانا نه راځي ایمان سره ارتداد او بلدا نه راځي د سړي د اریان عقاید عدلیت د اریان د دې سبب ورځ باندې مقابله صلی الله علیه وسلم په حضور کې الله رب العالمین باندې شي سوزر رسول الله حضرت عبد الله بن عباس دشمنان دی په حال کې آزاد جبريل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم جبريل علیه السلام نبی علیہ السلام پر اخبره انه سيكون فتن زمر دی حکمرانو ته صحیح قریب زمانہ کې ډیر فتنې راځي الله رب العالمین دی نبی صلی الله علیه وسلم وکفمل مخرج منها یا جبريل د دې فتنو څخه خلاصي اسباب ذریعہ فرمای قال کتاب الله چې الله قران باندې کتاب فقر راغلی نجات غربت راغلی دي دا تاسو معلومه ده چې د دې پیغمبر علیه السلام د غلط فقر عقاید او کفر د ارتداد قریب د الحاد فقر چې څومره د بدني او دا سړی فتنې راځي هغه د سبب ملک کرپشن مقابله علماء اوس په علماء موجود دي چې مدارس لري دي دا د مدارس برکت دي چې نن په موږ مسلمانانو کې هغه سړین فزاد خلی مسلمان هغه دینی ژوندۍ او معاشره کې قرضه حیوانات قرضه د انګریزانو د کفر کې او د يهودو د عیسایانو د دین سره کمونیست متونه نه وګوري د الله حکم ته وګوري د دین اسلام برکت چې نن مرتل ورته د مشر د مشر دین عالم کولم او معصوم ته د عذاب ډیر نه دي قران وايي زنوام الله قران مرته فرمایي د لرو بر آیات دین اسلام الله او پلان د پښو لاندې جنت دی دوی احترام او دوی عزت کول د مور قدر ازواجکم عشیرتکم کچیر تاسو د مشران او د زامنو د نارینه احترام او ادب د الله رب العالمین د الله پیغمبر د علماء په ذریعہ باندې هغه معلومه متاثره یو جمع کړي دي دا هم تجارت کچیر ته دینی علماء او دینی مدارس ختم شو هغه پر روان سان باندې دي دور کې مساکین مسلمانانو د بچانو هغه بلډینګونه او پلازي هغه ځایونه تاسو کورونه پخې وګورئ په هغه باندې چې تاسو مسلمان به هغه عمل الیکم من الله ورسوله نن کې وجهاد يهود او عیسایان کثیر دا معلومه ده چې په کوم ځایو کې د علماء او د دین رڼا نشته ګران ته بيدینی ده الله حیواني ژوندۍ ده سودا کې تاسو بار او د دې په زندګۍ خپل بزنس میډیا باندې چې په پلاني ملک کې دیش پلاني انګريزانو الله د رسول کفر ممالک کې ورور د خور سره بدکاری کوي ورور او د دې ویډیو هم جوړي چې ورور د خور سره مخطوبي زنا او ترکی د ویډیو کې دنیا ته یوټیوب په الله میډیا باندې ډیجیټل میډیا باندې جوړ چې زما د پیغمبر د نن سه یو کلمه کې د اخبار اسلام په عالم باندې سوي دا هغه تصویرې مرتدي ډیر قرآني تصویرې مرتدي د جهاد د چې خپل یو او منځدیش کلن زوی کا مطلب کیا په یورپ کې هغه د پاکستان کې بدلا اله کلن مور سره یو څو زمانہ پټ تعلقات بیا دا بعد نن چې کوم د لا اله بقاعده اوازونه د نکاح او بیا دا بعد د خپل مور سره لور پیدا ورکی نن ان علیه و انا الیه راجعون په هغه باندې د غیارو د ایمف د امریکای او د دین اسلام باندې رونا او د علماء او مدارس استعمالي د مدارس قال الله قال رسول د دنیا کې تاسو په کم ځای کې دین اسلام نشته الته انساني اسلام څخه دین څخه الته انسانيت نشته چې الله رب العالمین د عذاب رپورټ راغلي دي او داسې عمل کول انګريزانو د کفار په ملک کې د شیر زنانو د نارینه او د انسان بجای له حیوانانو سره الله خپل نکاح احسان دینی مدارس بندول لسپوی سره د خاصانو سره د حیوانانو سره نکاح کړي هغه بنديان جیلون هیڅ ول له حیوانانو لسپوی ظلم وحشت دول د علماء او نشته دین د مدارس نشته د دین الله العالمین د قول ته بیا هدایت نکوم الله علماء سره
پرستی ته موږ باندې همیشه د دوی د سرپرستی سمجس الله محرمونه کې علما دي چې ځکه زموږ اسلامي او دینی معاشره ده چې د فیصله چې زنانې پرده کوي موږ ازادي من دي با پرده اوسي با پرده ګرځي نو ان شاء الله معاشره کې د خور او د مور قدر مسلمان عوام د جنتستان کیږي هرگز علما او د دینی غلط او تنازع او د علما نه وي نن به هرگز سره دینه د خپل پیغمبر دشمنان هرگز ډېر خلک دا خبرې کوي موږ ورته ګورو مدارس ما د پیغمبر ګستاخی به نن سبا خو بیا هر یو راولاړیږي د زایو چې د حضرت ابوبکر دنیا ابي مقام د هر علما لیکي چې د دنیا نولي اولیاء جمع سره ولي د یو ادنا د رزق چې د ائمه په لاس کې تاسو معلومه ده لیدلې اوس چې سو ملک سو قرضې او ولایمه کديني خبرو ته د حدیث وايي غلام د هغه ائمه انډیا یو ملعون قرضه هم وګړه د خدای پیغمبر وايي سو پیغمبر باندې اچي او بیا د قرضه بیا واپس کوي د هغه ازادي ورکول ائمه هیڅ مسلمان قرضې په بدل کې یو په ملک د ظالمانو خاص قوم چې د ملک چې څومره غټ میدان هوایي او ایرپورټونو هغه د هغه آمدنی و ائمه ته سره په دې شل ائمه کومک تعاون وکړي په جمعې کې بعد موټروي چې واټ روډ دی الله العالمین دا کوم فیصله چې قادیانی او د ازادي سوي د راضي فیصله ټول ائمه ته د فیصله واپس هغه باندې د سټیټ بینک الله د عذاب سره مخامخ کیږي بنیادی العالمین دي سرمایه علماء او مدارس او د ائمه ته قرضې مزید بل شي پاتنی د ائمه فوز او طلبه کې د عین مزید بیا قرضه سودی قرضه العالمین دي دینی مدارس پر صدقه یو امداد د نازا او باطل امداد د قوم فقر د قوم الله د فقر من دي بدله میدان لیکن دینی مدارس رسول الله سره او دویم دا چې اخر دعوانا الحمدلله د پیغمبر دشمنان دي موږ پیغمبر ته خاتم النبیین اخري پیغمبر نه وای هغه خلکو ته ازادي ورکړي زموږ حکومت اوس دا ټول ور سره مني او اعتراض کوي چې زموږ مدارس نه دي معلوم پدې کې څنګه تعلیم ورکول کیږي په دینی مدارس کې تاسو ټول ته معلومه ده چې د قرآن او د سنت د قرآن او د حدیث تعلیم ورکول کیږي بچان د قرآن حافظان جوړیږي او الحمدلله په ډېر بهترین انداز باندې کیږي زموږ په ملک کې په سوو سکولانو کالجانو یونیورسټیانې دي په عربو روپۍ زموږ حکومت او ګورنمنټ ورکوي د هغه نتیجه صفر ده د هغه نتیجه دا ده چې د اعلی تعلیم او د دنیا چې کوم حالانکه اعلی تعلیم د دین دی د دنیا په اعتبار چې دوی اعلی تعلیم ورته وایي اعلی ډیګري ورته وایي زموږ ځوانان هغه یورپ امریکې اکسفورډ یونیورسټي د دنیا غټ یونیورسټي او چاینا او امریکا هلته ځي اعلی تعلیم حاصلي زموږ په ملک کې د دومره سرمایه خرڅولو باوجود هم زموږ سکولان زموږ کالجان زموږ یونیورسټیان د دې باید نه لري د هغه ډیګري حیثیت نه لري زموږ اعلی تعلیم دپاره زموږ د اعلی ډاکټري دپاره زموږ ځوانان بهر ته ځي او الحمدلله د دیني مدارسو دا کردار دی چې که اوس اجازت وسي دا خو مشرف دور کې چې ولو د بهر ملکو سره دینی مدارس دین دپاره چې کوم طلبه راتلل پر هغوی پابندي ولګوله کنې زموږ په دیني مدارسو کې د ټول ممالکو بشمول د عرب دنیا سره طالبان راځي زموږ د علماو سره دین زده کوي دا زموږ د علماو د مدارسو دا د دې کردار دی زموږ د ټولې دنیا څخه چې اوس اجازت وشي زموږ سره الحمدلله داسې علما قابل فخر علما او مفتیان او داسې قابل علما سته چې په ټوله دنیا کې د هغو مثل او ساری نشته د دې باوجود اعتراضات کیږي زموږ سرکاري عسکري ادارې هغه وایي مدارس چې دي د هغو کې دهشتګردي الحمدلله په ټول ملک کې به په یوه مدرسه کې یوه توپنچه یو پسټول ثابت نه کړي تورسره د دوی په کالجونو کې یونیورسټیانو کې ابلکال پنجاب کې په یونیورسټي کې د سټوډنټ مابین کې جنګ سوی سټوډنټانو یو په بل باندې اسلحې وچلولې مال که دغه اسلحې دغه توپنچې دغه اسلحې په دیني مدرسه کې یو چا استعمال کړي وي خو دنیا آسمان به میډیا په سر پورته کړي وي په دیني مدارسو کې دغه د اسلحې سته لیکن ضروري دوی دا بللې ده چې دینی مدارس په موږ بدنامه کوو اوس خو IMF دا شرط لګولی دي چې پیسې اله درکومه چې د دینی مدارسو د بندولو کوشش وکړي دینی مدارس او د علماو کردار کوشش وکړي علما او دینی مدارس به ختمه او ان شاء الله دینی مدارس دوی نشي ختمولای ومکروا ومکر الله والله متم نوره ولو كره الكافرون
الله رب العالمین وایي زه به خپل دین پوره کوم که هر صورت انشاءالله دیني مدارس دوی نسي ختمولی. او دا اعتراض کوي چې دیني مدارس موږ ته چیش را کړي دي. زه ته صرف دا وایم چې په دې 10-12 کاله کې صرف د وفاق المدارس چې کوم زموږ د اهل سنت مدرسې دي د هغه وفاق بورډ دی په دې 10-12 کاله کې 12 لکه بچان د قرآن کریم حافظان جوړ کړل. 2.5 لکه علما ځوانان هغه عالمان جوړ کړل. 1.5 لکه نجونې او زنانې هغه د دین فاضلات او عالمات جوړ کړي. بهترین نظام دی الحمدلله. د دې باوجود د عوام الناس په چانده باندې چې څوک چانده ورکوي په دې باندې چلیږي. حکومت حرام د 1 روپۍ مدرسې ته تعاون ورسره کول خو څه کوي اوس د مدارسو اکاونټونه بندوي د بینک اکاونټونه بندوي. خلک مرعوبه کوي پریشر کوي چې دیني مدرسو ته دا د دهشتګرد فناګاوې دي دلته دهشتګردي ده. مالدار خلکو ته وایي دې سره به تعاون نه کوي. او زه افسوس کوم الله دې زموږ د حکمرانانو ته عسکري ادارو ته زموږ د حکومت ته هوش ورکړي. الله دې سمجھ ورکړي چې دینی مدارس په ملک باندې احسان دی د علماو په دې ملک باندې احسان دی. دا ملک بچاو دی د دینی مدارس د مسجدونو د علماو او د دین دعوت او د تبلیغ په مهنت او برکت باندې دا ملک بچاو دی. که دین دعوت تبلیغ لري سي مدارس لري سي علما لري سي په دې ملک شي پاتې نه دي. نو الله رب العالمین دې زموږ د حکومت سمجھ ورکړي چې د دینی مدارس چې د الله یو نعمت دی په دې ملک باندې یو بشبها نعمت دی. علما د دې ملک قیمتي اساس او سرمایه ده. الله دې زموږ حکومتو ته توفیق ورکړي چې د دینی مدارسو خدمت وکړي دینی مدارسو طرفداري وکړي د دینی مدارسو د علماو حوصله افزایي وکړي. د IMF او د کفارو مطالبه نه کې پوره کنو په الله مې د قسم د IMF او د دې کفارو مطالبه کوي منلې علما مې د خپل مابین لري کل مدارس مې ختم کل. هغه بيدینی به راځي چې د مسلمان د کور به هغه د مسلمان بچي به هغه عمل کوي کم عمل چې د کفارو کې کیږي. الله رب العالمین دې د دینی مدارسو حفاظت فرمایي د علماو حفاظت فرمایي. د مسلمانانو زموږ تاسې ذمہ داری ده چې څوک د مدارسو په حق کې आवाज پورته کړي موږ د هغو سره لبیک وایي د هغو سره ودرېږو د هغو سره تعاون وکړو او د دې حکومتي فیصلې چې د مدارسو په خلاف د دې په کلکه باندې غندنه وکړو مخالفت وکړو او دعا وکړو چې الله زموږ د ملک سره د مدارسو د علماو نعمت سمې محرومه کړي نه. الله ته دیني مدارسو ته ترقي ورکړي علماو حفاظت فرمایه. الله رب العالمین د دوی خدمات په خپل بارگاه کې قبول او منظور کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.